له بګرام زندان څخه خوشي کړای شوی طالب یو ځل بیا د جګړې په ډګر کې ونیولی شو. د چې دغه طالب چیرته او څه کول څنګه ونیولی شو، هیله دا ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د تیر کوچني اختر په دویمه ورځ له بګرام زندان څخه د خوشي شویو طالب بندیانو په ډله کې یو طالب بیرته د خوشي کېدو له اسنادو سره یو ځای د جګړې په میدان کې نیول شوی دی. په دغه تصویر کې لیدل کېږي چې دغه خوشي شوي بندي له دې ژمنې سره چې بیا د جګړې ډګر ته نه ستنېږي خو بیا هم جګړه کوله او له خپلو شپږو ملګرو سره یو ځای د افغان ځواکونو له لوري نیول شوی دی. تر دې وړاندې حکومت د طالبانو له لوري د ټولو بندیانو د خوشي کولو په غبرګون کې ویلي وو چې طالبان د یو شمېر بندیان د هویت په اړه دولت ته اسناد هم نشي ورکولی او ورسره ترڅنګ یې تضمین هم نشي کولی چې دغه کسان به جګړې ته بیا نه ستنېږي. د تازه نیول شوي دغه طالب قضیه دوه مسلې روښانه کوي. لومړی، طالبان په خپلو جنګیالیو کنټرول نه لري، یا هم د سولې ژمنې پر اساس خوشي شوي طالبان د جګړې تقویت ته په زور استوي او سولې ته په ژمنتیا کې رښتیني نه دي. افغان حکومت او طالبانو تر اوسه د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. لیدونکو په دې هیله چې تاسو به دا مطلب را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.